ځان سره ظلم کړی دی، ځان یو پنجره کې بند کړی، مسلمانانو له انسانانو له دوکه ورکول دي او چې کوم دی هغه دوکه کول دي د پیسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راته کریم یو وړوکی غونډه کې ویډیو پیغام در کوم. په دې سایډ به تاسو ته ویډیو ښکاري کراچۍ کې ګارډن الته مختلف قسم زناور را بند کړی شوي، مختلف قسم زناور یو چړیاګر دی او په هغې کې هر قسم زناور وي، لکه مطلب په هغې کې ازمري وغیره شادوګان یا مطلب چې نور کوم زناور دي تر هسونو د ګډو د غواګانو د چیلو پورې. خو دلته چې کوم یو ناشنا زناور راوړی شوی دی یا بند کړی شوی دی، اوس حقیقت دی یا منافقت دی دا پته موږ ته نشته دی. خو دا ویډیو چې کوم دی دا د باندې ګورم هم او د هغې خبرې د باندې هم اورم، خو کمنټس چې کوم ملګري تلي کراچۍ ته نو هغې موږ ته وکړي چې یاره دا حقیقت دی او که مطلب فراډ دوکه ده. ممتاز بیگم چې کوم الته په ګارډن کې یو محل کې پروت دی، اوس مطلب دا الګ د زنانه ده، خو پته نه لګي د سر چې کوم دی د انسان دی او جسم یې د زناور دی. نو هغه ویډیو ما راغوستې لږه غونته کې مې کټ کړې هم ده او د هغې هغه خبرې رامانې زه اورم. نو راځئ دا ویډیو اورو، دې نه پس بیا خپلې خبرې کوو. अच्छा, आप अपने जिस्म का कुछ हिस्सा में हिलाकर दिखाएं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये मेरी दुम है, ये पाँव है, ये हाथ है। अच्छा इधर देखिए आप लोग, ये मेरी दुम है और ये पाँव है, ये मेरा हाथ है और ये मेरा पूरा जिस्म है. और आप بالکل ملګرو دغه ویډیو تاسو وکتل، هغه وایي چې یاره دا زما خپه ده، دا زما لکۍ ده او دا زما لاس دی او دا زما ټول وجود دی، هغه ټول وجود وړقی. نو اوس دې کې حقیقت شته دی یا نشته دی او مطلب د انسان کو دا حقیقت کوي انسان ماته خو ریل نه ښکاري خو خیر کوي. نو بیا دې دا زندګي لکه مطلب دی وایي چې یاره دلته زما 47 لکه مطلب 47 کال وشو، 47 کال دلته تیرول، دغه ځای کې زندګي تیرول یا دلته وخت تیرول ډېره ګرانه خبره نه ده. که حقیقت کې دا وي خو زه به زناور دی په پنجره کې بند کړی شو، که انسان وي نو بیا تاسو سوچ وکړئ او تاسو یې اندازه ولګوئ چې 47 سال چې کوم دی نو دلته چې کوم دی نو تیرول ډېره ګرانه خبره ده. او دی وایي چې زما تعلق چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو زما د بار ملک سره دی او زما هغه ته تپوس وکړي. په دا ویډیو کې تاسو پوره ویډیو کتل غواړئ نو په دې کې به تاسو ته اندازه هم وشي، هغه ته تپوس وکړي چې یاره چینل والا چې مطلب څومره تعداد ستا په پیملي کې بړاو شوی. نو هغه وایي چې زما دلته 47 کالو شو، ما ته هېڅ پته نشته چې څومره تعداد به بړاو شوی، لکه زما د خپلو خلکو سره ملاقات هم نه دی شوی. اوس دا ما ته خو ګپ ښکاري ځکه چې په انسانانو کې پیدا کېدل او بیا چې کوم دی نو دغه او بل که تاسو دا خبره زه تاسو ته وکړم نو هغه لا کم از کم بلا شي زبانونه هم ورځي، 10-15-20 پورې زبانونه هم ورځي، هغه پښتو لکه اردو مطلب هغه زبانونه هم ویلی شي. نو اوس فیصله به تاسو کوئ چې یاره دا حقیقت دی که ګپ دی او یا مطلب د عبرت دپاره الله تعالی دا پیدا کړې ده. نو د چې الله کولی شي چې د انسانانو د عبرت دپاره چې کوم سرکشه انسانان وي په دنیا کې هغه روغ وي، د هغې دپاره هم الله تعالی دغه شان یو نمونه را لېږلی شي او پیدا کولی شي. نو ملګرو بالکل تاسو وګورئ که دا حقیقت کې وي نو دا د الله تعالی یو عذاب دی، او که چېرته حقیقت کې نه وي نو بیا د ځان سره ظلم کړی دی، ځان یو پنجره کې بند کړی، مسلمانانو له انسانانو له دوکه ورکول دي او چې کوم دی هغه دوکه کول دي د پیسو دپاره. نو بیا دله داسې کول نه دي په کار. نو که چېرته حقیقت وي نو بس بیا خو د الله تعالی له طرفه زموږ دپاره چې کوم دی نو یو سبق دی. او که چېرته حقیقت نه وي نو ممتاز بیگم چې دا هلک دی جینۍ ده بلکل دله بیا داسې کول پکار دی چې بس تر اوسه پورې کومه ډیوټي کړې ده او چې تر اوسه پورې د دې نه پس کمه کوي نو بیا ورته چې کوم ملګري چکر له ورشي نو هغه دې ورته وینا وکړي چې دا شي ستا دپاره ښه نه دی، دا دوکه ده، فراډ دی، دا مه کوه. نو بلکل ملګرو دا ټایم ماله راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.